د اقرا په 15 مې شروع وکړه دغه قلم چې تاسو په لاس کې وینئ دا ډېر قلمونه مې واخیستل رقم خو دا نوکي قلم مې نشوه پیدا کولی بالاخره بیا مې د رنګ تصمیم ونیو یوه 2 هفتې مې په رنګ تېرې کړې دا بوتل یې دا لږ شته دی ما سره رنګ داسې و چې مجرد مې په کاغذ کېښودو بیا به هغه کېدو نشر وکړو شروع مې ورته وکړه د لیکلو ته د اقرا په 15 تاریخ مې شروع ورته وکړه بیا مې دا زوی راغی چې هغه ګوره د ګونډې به دې خرابې شي ملا به دې خرابه شي داسې به شي زه داسې هم که هغه کمکای وکړه چې ځیل وکوزیتي نو ورته تنبوم ګیز به ورته کېناستم ډوډۍ ته به دې غیر باندې کوم خو بالاخره د هود په 29 باندې یې لیکل خلاص شول ولا نه د امکاناتو خو نو څو قسمه قلم مو رقم واخیستل رنګ مې نشو پیدا کولی چې بالاخره و چېرته وی چې په نامه د امیریان رنګ دی هغه واخله هغه دا کار د نشر نه کو بیا مې هغه چې واخیستو زیاتي مغو باندې نور نو مشکلات خو نو ډېر وو میز نه وه چوکۍ نه وه ذاتي همدا پوشتۍ مې مخې ته ایښې وه بالاخره دا د تکلیف دا د ملا تکلیف او د شا تکلیف اوس هم لرم دا اوس هم یو عالم نسخې مې دلته دي په همدا څو نږدې ورځو کې نو سهارین لمونځ مې چې وکړه ورته کېناستم بیا به د توپ ډوډۍ ته کور کې لمسیان مې دي غږ به وکړو هغه راځه هغه ته ډوډۍ ته ډوډۍ مې چې وخوړله زیاتي به نو د ماسپښین لمونځ جمع ترسول دو ځل چې راغلم بیا به کېناستم بیا نو تر ماښامه پورې کته هغه لمانځه وخت به و او ماسخوتن به هم تر یوه وخته پورې تر 10 بجو تر 10 نیمو بجو اکثر ورځې ورته ناست یاره خو نو د ما دغه د وجود 15 دقیقې کښېنم کېناستی نه شم شا مې خوږېږي ولې مې خوږېږي او د دغو ګونډو نه ډېر پذاب یم او دومره مینه او علاقه مې ورسره پکدار شوې ده چې شپه هم ناست وی ورته ورځ هم ناست وی ورته او کوم امکانات وي ته توانه ته وسه پورې کومه وخته پورې چې زه وتوانیم ولیدی شم وکتی شم ولوستی شم زور زیر و پیښ ووینم یعنې د ځان کدن تر ورځې مې هم د علاقه داسې ورسره زیاته شوې بیخي نه پوهېدم په دغه حالت کې یاره د آخر توره مې چې نوشته کوم په دې حالت کې بیخي نه پوهېدم او دا خو تکمیل شو هېڅ احساس مې د دې نه کو چې دا به بیخي ډېر خوشحاله وم